بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عرفان لخوا سلامونه قبول کړئ. په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه کې به پټ او د ژوند دغه ساعتونه به ستاسو ډیر زیات خوندور او ښکلي روان وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د یوټیوب د چینل آغاز کړلی د عرفان حسین علي په نوم باندې او دغه شانتې تاسو د هغې نه وړومبۍ ویډیو هم کتلې وه. څوک کومې ویډیو کې چې ما سره عطا الرحمن ناسو. نن هم دغه یو کوشش کوم، دغه یو هڅه کوم چې شمشیر ورور نه هم په دغه پروګرام کې موږ څه واورو او هغه هم د یوټیوب د لارې تاسو ته راشي او خپل خبرې وکړي او دغه شانتې موږ سره څه نه څه چې دی هغه په دغه ویډیو کې چې دی موږ سره شریک کړي. زه د شمشیر طرف ته شمشیر ټول ناول خو تا په خیر راغلی او ستړی مه شې وایه. ډېره زیاته مننه عرفان صاحب ستاسو چې خپل په دې خوندور پروګرام کې چې تاسو ماله موقع راکړه، ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه شمشیر صاحب. شمشیر صاحب څه به راسره په دغه پروګرام کې شاملوي، اورېدونکو ته به څه ویل غواړي؟ جی بالکل دا د فضل سبحان افغان څوک چې د پورن سره تعلق لري د هغو یو غزل دی او د هغې نه مخکې یو قطعه ده چې ستاسو ټولو څومره چې سبسکرایبر دي څومره چې مینهوال دي ټولو ته چې په ډېره مینه ډالۍ. افغان صاحب وایي چې زه به کله عقل زده کومه نو زه به کله عقل زده کومه نو زه به چې په کوم وخت کې ښه کېږم او پړ مخې مازغه مې دي یو شی یمه پړ مخې مازغه مې دي یو شی یمه خلک چې پاسې زه وده کېږم. واه واه ډېر ښکلی شمشیره، ډېر ښکلی. او دا یو غزل دی فضل سبحان افغان وایي چې هیڅ خبر نه یمه چې بد لیکم که ښه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. هیڅ خبر نه یمه چې بد لیکم که ښه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. د کتابونو مسلې زه په مازغو کېږدمه د محبت حکایتونه زه په زړه لیکمه. ستا هر قدم زما په ذهن کې نغمې پاروي ته بهر مه ګرځه جو زه به غزل نه لیکمه. هیڅ خبر نه یمه چې بد لیکم که ښه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. ډېر الله شمشیر، ډېر ښکلی. باڼه مې خوښ دي خو شاکره پکې څه پرېښې نه دي باڼه مې خوښ دي خو شاکره پکې څه پرېښې نه دي. زه به په دې حال کې د چا په بڼو څه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. هیڅ خبر نه یمه چې بد لیکم که ښه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. تا ته زما د شاعرۍ د لاسه څه تکلیف دی دا که مازغه خوري نو زما خوري غزل زه لیکمه. دا خو ژوندون دی افغاني رنګ رنګ وختونه دي نو دا خو ژوندون دی افغاني رنګ رنګ وختونه دي نو کله پیکه کله تراخه کله خواږه لیکمه. زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. هیڅ خبر نه یمه چې بد لیکم که ښه لیکمه زما چې څه په زړګي راشي زه یې ولیکمه. ډېره زیاته مننه ستاسو. ډېره زیاته مننه شمشیر سواتي صاحب چې راغلی او دغلته موږ له وخت راکړو. قدرمنو اورېدونکو غږ تاسو اورېدو د شمشیر سواتي او د فضل سبحان افغاني صاحب څوک چې د پورن د سیمې سره تعلق لري د هغوی غزل تاسو د شمشیر سواتي په اواز کې واورېد. کوشش به دغه کوو موږ چې نور ښه کلامونه د شمشیر سواتي په غږ کې تاسو ته در ورسوو. انشاءالله زموږ د یوټیوب چینل به دغه یو کوشش وي، دغه یو هڅه به وي
بیا به راځو شمشیر سواتي صاحب به هم را سره ناست وي په نورو پروګرامونو کې، نور ملګري به هم د دغه پروګرامونو برخه جوړو. تر هغه دمه خپل کور به عرفان حسین علي له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.